رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي وی دا الله رسوله زه د خدای په لار کې جنګېږم او مخ په مخ جنګېږم تختم نه او زه شهید شم ماله به خدای جنت راکړي ویم سړی لاړ وی دې سړي ته اواز کې نو واپس یې راوګرځم وی تاسو وی ما وی که زه د الله په لار کې جنګېږم او مخ په مخ تختم نه او زه شهید شم خدای به جنت راکړي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي لومبی خواته وی او بیا راوګرځم وی که ته د الله په لار کې جنګېږې مخ په مخ او تختې نه او شهید شې بالفرض بیا د خدای جمدی بیا مخ په مخ جنګېږې او تختې نه او د مخې نه شهید شې بالفرض بیا د خدای جمدی کې او بیا مخ په مخ جنګېږې تختې نه او شهید شې چې دومره د ګوتې د بند دومره پردې حق در باندې وي نو اله به جنت ته دې چې هغه ورکړي دونه شی چې پاتې نشي ته وی اوس جبریل راغی